تاسې دا انګېرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده خلک پوښتنه کوي موږ څه مصرف کړو ځواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوئ او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ الله پرې خبري تاسې ته د جنګ امر شوی دی او هغه تاسې ته ناکاره دی کیدای شي چې یو شی تاسې ته ناکاره وي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي او کیدای شي چې تاسې یو شی خوښوئ او همغه ستاسې لپاره بد وي الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ